سلامونه هاونیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. تاسو به خبر یاست چې اوس مهال د افغانستان ډیر کنټرول چې دی هغه یا د قطریانو سره دی یا د اماراتو عربان څخه دی یا د سعودي د عربانو څخه دی او یا هم د ترکیې د ترکانو سره دی. یعنی د هر ستونزه چې کیږي یا به جلسه به په ترکیې کې کیږي یا به په قطر کې کیږي یا به په امارات کې کیږي او یا به د مکه شریف په نامه باندې ځان سعودي ته رسي. دا څوک دي؟ ولې عربان دومره دخیل دي زموږ په کارونو کې؟ ولې عربان نن سبا دومره مهمه سوي دي د امریکا دپاره چې حتی د اروپا همده مرکزونه دومره د اعتبار وړ نه دي مګر په امارات، قطر او سعودي عربستان او ترکیه چې دا د امریکا دپاره ډیر مهم او د اعتبار وړ دي او د افغانستان ټولې چارې د همدې څلور هیوادو د خوا کنټرولیږي. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوم چې قطر څومره رول لري په افغانستان کې، ترکیه څومره رول لري په افغانستان کې، امارات څومره رول لري او سعودي عربستان څومره رول لري. نو زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تیرې شم. مخکې له دې چې زه د طالب او د عرب په هکله باندې خبرې وکړم، اوله کې زه د طالب د امریکا او د عربو په همکاریو باندې خبرې کوم. ګوره د ټرامپ اولنی سفر چې ویه هغه د سعودي عربستان څخه تیر ځل شروع کړه او دا ځل هم چې دی خپل اولنی سفر چې دی دا ځل هم د سعودي عربستان څخه شروع کوي او د پوتین سره لومړنۍ لیدنه کوي. یعنی مطلب دا دی چې یو ځل مخکې هم د سعودي څخه شروع ورکړ، دا ځل بیا د سعودي څخه خپل نړیوال سفرونه شروع کوي. دا معنا دا ده چې سعودي عربستان یو ډیر قوي رول لري او د امریکا دپاره ډیر ارزښتناکه ملک دی. حتی انګلستان اوس هغه پخوانی رول نه لري، جرمني اوس هغه پخوانی رول نه لري او که راسو په اروپا او نور غربي فکر هیوادو ته چې هم وګورو هغه دومره رول نه لري مګر نن سبا امریکا دپاره نږدې متحد چې دی هغه عربستان دی، هغه امارات دی او هغه قطر دی. دا ځکه چې د اوس مهال د آسیا لوړترینه لویترینه هډه چې ده په سعودي عربستان کې ده، د آسیا قوي ترینه ټکنالوژي ترینه هډه چې ده هغه اوس په قطر کې ده. د آسیا د مالي ادارې کنټرول شبکه چې ده دفتر چې دی هغه په امارات کې دی. نو دا تر ټولو قوي اداره ده. یعنی درې مرکزونه د عربو په لاس کې دي، ډېر قوي مرکزونه دي او د امریکا کومې هډې د ټکنالوژي هډې، د مالي هډې او امنیتي هډې د ټوله د درې عربو هیوادو په خاوره کې جوړ شوي دي. که څه د هوایي میدانونه چې ولاړ شي بي 250 طیاره چې ده هغه په قطر کې ناسته ده مګر بیا هم نظامي هډه چې ده د سعودي عربستان له ډېره لویه او قوي هډه ده. ښه دا خو باندې په دې باندې هم تاسو پوه شوئ. اوس راځم د ترکیې په هکله باندې خبرې باید وکړم چې ترکیه ولې دومره مهمه ده امریکا ته. که څه په ترکیې باندې اعتبار هم نشته، یو ځل ګډوډي سي، یو ځل مخالفتونه سي مګر بیا هم ترکیه چې ده هغه د اعتبار وړ ده امریکا دپاره. ګوره ترکیه چې ده همدا اوس په ناټو کې دویم هیواد دی، په ناټو کې دویم هیواد دی. اولا کې جرمني ده، پسې ترکیه ده. ترکیه دومره رول لري په داسې کې په ناټو کې، حتی تر فرانسې لوړ رول لري، تر که داسې راسم تر ایټالیا او نور هیوادونه چې په ناټو کې دي هغه د اوس مهال داسې ډېر رول لري. ترکیه ډېر رول لري ځکه چې ترکیه څو هډې په غیر مستقیم ډول باندې مثلا په آذربایجان کې لري، مثلا په ارمنستان کې شوی لري، په افریقایي هیوادو کې لري، همدا اوس په سوریې کې هډې لري. دا ټوله هډې چې دي دا په مشترکه ډول باندې دوی کنټرولوي چې د امریکا دپاره ډېر استراتیژیک هډې بلل کېږي. نو د اوس مهال څلور هیواده په آسیا کې چې دي هغه د امریکا دپاره ډېر خاص هیوادونه دي، درې عرب او یو هم ترکیه ده. ښه اوس راځم د افغانستان په چارو کې وګورم چې د افغانستان په چارو کې د عربان څومره رول لري.
د افغانستان هوایي حریم چې دی، هوایي حریم همدا اوس چې د میدانونه چې دي هغه د چا په لاس کې دي؟ هغه د ترکیې په لاس کې دي او د قطر په لاس کې دي. یعنی قطر او ترکیه چې د زموږ ټوله هوایي حریم ټول میدانونه چې په افغانستان کې څوک ځي، څوک راځي، څوک داخلیږي، څوک نه داخلیږي، د دې ټولو کنټرول چې دی د ترکانو او د قطریانو سره دی. یعنی معنا زموږ چې موږ په حریم کې چې څوک پورته کېږي کښته کېږي، موږ خپله خبر نه یو، مګر قطریانو ترکان چې دي دا خبر دی. کومه تیاره د کوم مسیره چیرې راله، چیرې کښېناستل، کله راله، کله پورته سوه، دا ټول حالات دوی ته معلومیږي. یعنی زموږ هوایي حریم او هوایي کنټرول چې دی د قطریانو او د ترکانو سره دی. بل د اماراتو سره موږ څه اړیکه لرو؟ زموږ ټول مالي نظام چې دی همدا اوس د امارات تر کنټرول لاندې دی. همدا اوس چې کله هم امارات وغواړي چې پیسې پر افغانستان باندې بند، په افغانستان باندې بند دی. همدا اوس هم چې کله هم موږ حوالې کوو، زیاتره حوالې امارات ته کوي، امارات به موږ ته خلاصوي، هر هیواد ته هستي. یعنی زموږ مالي نظام چې دی د امارات ترلاسه دی، هوایي نظام چې دی هغه د داسه ترلاسه دی، د قطر او د ترکیې په لاس کې دی. سیاسي نظام چې دی هغه مکملا د قطر تر لاس لاندې دی. بل مذهبي کنټرول چې دی هغه چې دی هغه مکملا د سعودي په لاس کې دی. همدا اوس افغانستان که موږ څلور داسې برخو باندې وګوره، هر نظام چې دی څلور همده برخې لري. اسلامي هیوادونه چې دي دیني او مذهبي برخې دي، مثلا سیاسي برخې دي، اقتصادي برخې دي او نظامي برخې دي. دا څلور برخې دي. زموږ نظامي چې هغه د هوایي او د زمیني ټول کنټرول چې دی هغه د قطریانو او ترکانو سره دی، او زموږ اقتصادي نظام کنټرول چې دی هغه د اماراتیانو سره دی. زموږ سیاسي چې دی هغه یوازې د قطریانو سره دی، او زموږ مذهبي او دیني کنټرول چې دی همدا اوس د عربستان سره دی. یعنی عربان زموږ په چارو کې اوس دومره کنټرول لري که موږ هر کار کوو موږ باید د دې عربو هیوادو څخه امر واخلو. ښه، دا امر بیا چیرې دی؟ خو برته هغه امریکا ده. یعنی اوس افغانستان کې که پی آر ټي نسته، که هلته بګرام نسته، که هلته د امریکا سفارت نسته، بیا په غیر مستقیم ډول باندې داخله، نو معنا برته د اوسني کسان چې دي که هر څومره دا و هغه وایي، مګر په برته اصلي کیسه چې ده، اصلي کیسه یې هم برته د مشر څخه ځي، ځکه چې دا خلک برته راپور دوی ته ورکوي، او د راپور چې دوی ته ورسېدي بیا هر څه حساب کتاب د هغه د طریقه مخته ځي. ښه، تر دې ځایه خو تاسو پوه سوئ. اوس پر دې باندې خبرې کومه چې ولې د هره ورځ کې زموږ سفرونه، زموږ مجلسونه چې دي هغه یا په اماراتو کې دي، یا په قطر کې دي، یا په سعودي عربستان کې دي، یا په ترکیې کې دي. دا څلور هیوادونه. که هلته سیاسي رهبران ځي جلسې کوي هم هغه به ځي ترکیې ته ځي. که نور تجاران او داسې لیدنې غواړي د زموږ د مشران سره وکړي، هغه به په اماراتو کې کوي. که د اوسني طالبانو مشران چې دي که غواړي د نړیوالو سره لیدنې وکړي، هغه باید لاړ شي په قطر کې وویني. او که بیا غواړي چې خپلې ستونزې حل کړي، خپل شکایتونه، هغه به بیا ځي امارات، سعودي عربستان ته ځي. نو هر ځای ادرسونه معلوم دي. زموږ د ستونزو د حل ادرسونه چې دي دا هیوادونه دي. په دې باندې هم تاسو ښه پوه سوئ. په اخر کې یو ډېر مهمه موضوع چې تاسو ته غواړم ووایم هغه د سرینا هوټل دی. په دغه ورځ کې که تاسو فکر ووسئ د سرینا هوټل کیسه ختمه سوه او سرینا هوټل خپل هر څه یې ټول کړه او ولاړه، د افغانستان څخه ووتلو. که د سرینا هوټل شاوخوا کې څوم کسان هلته مثلا په دغه سرینا په شاوخوا باندې تګ راتګ لري، که دوی هلته دا کړي چې هغه ته دوی ته معلومیږي چې په سرینا هوټل کې هلته قطریانو سفارت دی. د قطریانو سفارت دی، هلته بهرنیان هر ورځ کې ځي ورځي، هر ورځ کې سیاسي لیدنې دي، هر ورځ کې داسې دي. نو هلته مخکې چې هوټل دی، هوټل ته نور خلک هم په غیر مستقیم ډول باندې هر کس راتللو، او د هغه بوکینګ چې و هغه آنلاین یې کولو. آنلاین مثلا یو وطاق یې ځان ته کرایه کولو، راتله به یو میاشت هلته به پروت و چې هغه به یا د روسانو کس، یا به د انډیان کس، یا به د بل یا د بل. نو د همدې خاطره سرینا هوټل مکمله ختم کړو. سرینا د منځه ولاړو، او اوس چې سرینا بل په نوم هوټل سته،
هغه هوټل که تاسو ولاړ شئ په داسې کې هم وګورئ په انټرنیټ کې نه بوکینګ درته اجازه درکوي نه کوم د شپې د خوا ځای لري هېڅ شی نه لري یعنې مطلب دا دی چې د سرنا هوټل چې دی همدا اوس هم د قطر سفارت دی او یو سیاسي مهم ستراتیژیک ځای دی د افغانستان دپاره چې دا اوس کې هم ډېر سیاسي ستونزې ورې حلېږي کله هم دا ستونزې دومره ډېرې سوې چې د قطر په سفارت کې په سرنا هوټل کې نه حلېدل بیا وروسته چیرې ځي هغه ځي قطر ته ځي امارات ته ځي عربستان ته ځي ترکیې ته ځي دا څلور منبو ته ځي بیا چې هغه څلور منبو ته ولاړه هلته به یې ستونزه کتل کېږي که هر یو ملامت و سلامت هلته بیا کتل کېږي بیا ورته یو څه پیسې ورکول کېږي یا پر دوی باندې فشار ورکول کېږي یا هر څه کېږي برته یې کنټرولوي او برته یې افغانستان ته راځي او که افغانستان ته هم نه راتله ورې په اماراتو کې په دې خواخوا کنټرولوي یې ورته وایي چې کښېنه نو هلته یې دوی کنټرولوي او که اولا که کنټرول سوه خو ښه دی برته یې راستې او که کنټرول نه سوه ورې مکملا بس تړي او افغانستان ته اجازه نه ورکوي چې راستې دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې یو څه مو تر دې هم په دې هکله هم ترلاسه کړي اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه